أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو وروڼو او خویندو، آیا ستاسو یو داسې حاجت شته چې تر اوسه نه دی پوره سوی؟ آیا د رزق تنګي، قرضونه، کاروباري ستونزې او د ژوند مشکلات مو زیات سوي دي؟ آیا تاسو داسې وظیفه غواړئ چې یوازې 10 دقیقې وخت واخلي؟ نننۍ ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه زه تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو اذکارو څخه یو داسې عظیم راز وایم چې د میلیونونو مسلمانانو په ژوند کې برکتونه ښکاره سوي. دا هغه ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د خزانو څخه خزانه فرمایلې ده. لا حول ولا قوة الا بالله. خو لږ صبر وکړئ، د دې ذکر یوه ځانګړې طریقه شته. ډېر خلک دا ذکر وایي خو نتیجه نه ویني. ولې؟ ځکه چې هغوی د دې ذکر آداب او صحیح طریقه نه پیژني. نن به تاسو ته هغه راز در وښایم چې څنګه دا ذکر د زړه سکون، رزق، کامیابي او د ستونزو د حل سبب ګرځي. نو ویډیو هیڅ مه وړاندې کوئ، ځکه په منځ کې به هغه ځانګړې وظیفه هم در سره شریکه کړم چې یوازې 10 دقیقې وخت ونیسي. کیدای شي هم دا وظیفه ستاسو د ژوند د بدلون سبب شي. راځئ د الله تعالی په نوم پیل وکړو. ګرانو دوستانو، اوس هغه مهم ټکي درته وایم چې ډېر خلک ترې ناخبره دي. مهرباني وکړئ تر پایه را سره پاته شئ، راتلونکي فضیلت به مو حیران کړي. د دې ذکر دا ګټه شاید تاسو لومړی ځل واورئ. د ویډیو په پای کې به د وظیفې مکمله طریقه درته ووایم. که تاسو د الله تعالی مرسته غواړئ نو دا برخه له لاسه مه ورکوئ. اوس هغه راز درته وایم چې علما یې هم ډېر بیانوي. هغه راز دا دی ګرانو وروڼو او خویندو، لا حول ولا قوة الا بالله. له الله تعالی پرته نه د ګناه پرېښودلو طاقت شته او نه د نیکي کولو ځواک. دا کلمات انسان ته دا احساس ورکوي چې هره کامیابي، هر نعمت او هر مرسته یوازې له الله تعالی له لورې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: لا حول ولا قوة الا بالله. د جنت له خزانو څخه یوه خزانه ده. نو هر مسلمان باید دا ذکر په خپل ژوند کې زیات کړي. کله چې انسان په مشکل کې وي، کله چې کاروبار خراب وي، کله چې قرضونه زیات وي، کله چې رزق کم وي، کله چې د کور ستونزې وي، نو باید د الله تعالی له لورې ته رجوع وکړي او دا مبارک ذکر ذات ووایي. د دې ذکر برکتونه د زړه سکون، د غمونو کمیدل، د الله مرسته، د رزق پراخوالی، د ستونزو اساني، د الله رضا. که تاسو کوم مهم حاجت لرئ له اوداسه وروسته د دې مبارکه طریقه د دې ذکر دا ده: کله به اودس تازه کړئ، د قبلې طرف ته مخ کې کښېبنئ، په پاک ځای باندې په ډېره خاموشي، په اخلاص او یقین سره. نو تاسې چې داسې مبارک ځای پیدا کړئ، درود شریف په 11 واره ووایاست. بیا به لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم 100 واره ووایاست. او وروسته به بیا درود شریف 11 واره ووایاست او خپل حاجت به الله تعالی ته وړاندې کړي. دا عمل هره ورځ لږ تر لږه 10 دقیقې وکړئ. له الله تعالی څخه په یقین سره دعا وغواړئ. یو پلا تکرار دا کوم چې 11 واره درود شریف، 100 واره لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم په اوداسه، اخلاص او یقین سره، او بیا 11 واره درود شریف. یوازې ذکر ویل کافي نه دی، باید زړه مو هم له الله تعالی سره تړلی وي. یقین ولرئ چې الله تعالی هر څه کولی شي. الله تعالی ممکن کوي، الله تعالی رزق ورکوي، الله تعالی ناروغ ته شفا ورکوي، الله تعالی قرضونه ختموي، الله تعالی بندو دروازې پرانیزي، بندې دروازې خلاصوي. ګرانو دوستانو، کومې دا ویډیو خوښه شوه نو لایک، شیر، سبسکرایب د ملګرو سره شیر کړئ او په دعا کې مو ملګریا ساتئ. در بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.